د پیښور لاورۍ د وږو ټولو نه غټه منډۍ کې زه موجود یم او انشاءالله په دې ویډیو کې به د وږو په هکله ټول معلومات تاسو سره په ویډیو کې شیر کوم. پنجاب او د صوابۍ په وږي کې تاته څه فرق معلومیږي؟ نن سبا دا وږي د کوم ځای نه راځي؟ وروره د دې ریټونه نن سبا څه چلیږي؟ دړۍ په څو دي؟ دا سرې دانې والا وږی دی، لږ راک دا وګورئ، او دا سپین دانې والا وږی دی او دواړه په دلته کې وطني وږي نه میلاویږي؟ وطني اوس وروره ختم شوي، اوس ټول هایبریډ دي، دې کې هم قسم قسم نومونه دي. ښه د هایبریډ او وطني کې تاته څه فرق ښکاري؟ د وږو د ټانټو کوتره لکه دا وګورئ په دې ټانټه کې چې دی دا کچه وږی موجود دی، دا وګورئ دا کچه وږي په دې ټانټه کې موجود دي. دې سره څاروي پی هم ښه کوي، کچه دانې وي که نه یې سره وږي دا پی چې دی ښه کوي. د دې کوتره پوخ من په 200 روپۍ دا په پیښور لاورۍ د وږو په منډۍ کې میلاویږي. السلام علیکم، ستړي مشئ، په خیر راغلی دوستانو. منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. دا وخت موجود یم لاورۍ کې او په لاورۍ کې یو داسې خاص ځای ته رالی یم په کوم ځای کې چې د وږو روزګار ډېر په ښه او په هی سطح باندې کیږي. دې نه پس په زه دې ځای ته ورځم او انشاءالله مختلفو ملګرو سره مختلف دوستانو سره به ګپ لګو او د دې وږو باره کې به معلومات راخلو، ریټونه څه دي، کم قسم واله دي، د کوم ځای نه راځي، نو دا ټول معلومات په انشاءالله دې ویډیو کې تاسو سره شیر کوم. په دې کې چې دی اوس چاڼ کوي، چاڼ پکې څه کوي چې واړه وږي یو سیټ ته ږدي، غټ وږي بل سیټ ته ږدي، درمیانه وږي بل سیټ ته ږدي. او د دې مطلب څه د دې په ریټونو کې بیا فرق وي، غټ وږي په یو ریټ باندې خرڅېږي، واړه وږي په بل ریټ باندې خرڅېږي. دا اوس چاڼ ته ناست دي. دا مال د کوم ځای نه راځي وروره نن سبا؟ صوابۍ نه. او دا فارمي وږي دي که وطني دي؟ هایبریډ وږي دي. د صوابۍ نه دا وخت چې دی د پیښور لاورۍ ته دا وږي راځي، دلته کې ګیر چاپیره که تاسو وګورئ نو ښه ډېر داسې بیپاریان کم چې دا روزګار کوي هغوی دا مالونه راغواړي، دلته بیا ګیر چاپیره نه خلک راځي علاقونه او ګیر چاپیره بازارونو کې کم چې د وږو کار کوي هغوی به بیا دلته نه مال وړي. دا وخت چې دی صوابۍ نه دا مالونه رالی دي، دا هایبریډ وږي دي. وطني وږي خو ډېر زیات کم وي، هغه خلک خرڅوي هم نه دومره زیاته. نو دا هایبریډ وږي دي کم چې د صوابۍ نه رالی دي او دلته کې د دې کار روزګار کیږي. دلته کې مونږ سره یو ورور بی موجود دی چې انشاءالله د وږو په هکله به هغوی سره ګپ لګو او ټول معلومات په تاسو ته په ویډیو کې وړاندې ږدو. او بل به تاسو ته د دې بازار نوم او د دې ځای پته به هم تاسو سره شیر کوي. که څوک دلته کې غواړي چې وږي یوسو او مونږ ته وږي میلو شي په پیښور کې، بالکل د دې ځای اډرس په تاسو سره شیر کوم او د دې ورور نمبر هم. السلام علیکم وروره. وروره څنګه یې؟ ښې صحت دې ښه دی؟ وروره د دې وږو هکله راته لږ ډېر څه ووایه چې نن سبا خو که مونږ وګورو نو د وږو دا موسم چې دی دا تېر شوی هم دی که نه؟ زموږ علاقو کې چې وګوري د پیښور خوشه علاقو کې وږي نشته دی. دا نن سبا دا وږي د کوم ځای نه راځي؟ د کوم ځای نه؟ مندڼۍ صوابۍ. ښه د صوابۍ ارچن مندڼي نه دا وخت چې دی دلته کې وږي راځي. دلته کالو سر دلته وږي راځي؟ کالو سر بیا لاهور نه راځي. بیا لاهور نه راځي. د لاهور غټ غاډي. ښه دا بالکل مین ځای دی د وږو دپاره او کالو سر دلته کې وږي موجود وي د وږو منډۍ د لاورۍ که نه؟ او دلته کې که د صوابۍ نه وږي ختم شي نو بیا د لاهور نه راغواړي د پنجاب نه. نو د پنجاب او د صوابۍ په وږي کې تاته څه فرق معلومیږي؟ وږي خو د دې ځای وږي دغه مطلب کیپي د پښتونخوا وږي ډېر زیات مشهور دی. بیا دلته کې وطني وږي نه میلاویږي؟ وطني اوس وروره ختم شوي، اوس ټول هایبریډ دي، دې کې هم قسم قسم نومونه دي. ښه د هایبریډ او وطني کې تاته څه فرق ښکاري؟ هغه خواږو دا خو بس هایبریډ. اخواږي؟ وروره د دې ریټونه نن سبا څه چلیږي؟ دړۍ په څو دي؟ دړۍ وروره همداسې په 200 خلک خرڅوي، منکت 12 14 14 15. ورور تاسو ته ریټ وویله، من وږی چې دی هغه به تاسو ته میلاویږي په 1400 1300 1200 1500 مختلف ریټونه دي. خو د ریټ کې فرق ځکه دی چې دا د وږي سایز غټ شوی وي. دلته کې بیا کله چې دا وږي واوړي که نه دا وګورئ دا ټوپکې لګېدلې دی، په دې کې چاڼ کیږي. د خواته تاسو وګورئ واړه وږي دا د څاروو دپاره د مرغو دپاره هغې دپاره یې خلک وړي. دا ورپسې بیا لږ درمیانه دي، دا هم چې دی څارو مارو له خلک وړي. دا بیا وږی دی نو دا اکثر له دلته کې دا ریړو والا ګاډو والا ګرځي نو هغوی بیا داسې وږي وړي چې منافع ورته پکې مزدوري ورته پکې ښه پاتې کېږي. د دې څه ریټ دی د دې وږو؟ د دې 1500 روپۍ ریټ دی. تاسو ورسره ګورئ دا وږي چې بیل کړي د دې 1500 ریټ د دې وروره
1400 روپۍ د دې ریټ دی واغه ریټ یې سره 800 1000 مختلف ریټونه چلیږي بیا که تاسو وګورئ دینه بیا دا دواړه یو شی مال دی ښه دا بیا لږ نور ښه مال دی د دې ریټ سره د دې 1500 خو ملګري راته ووایي دا سپین دی او دا سرې دانې والا وږي دي په دې وږو کې بیا قسمونه یو سرې دانې والا وي یو سپین والا وي یو ملکې ورته وي وطنې نو دا سپینو دانو والا وږی دی په 1500 روپۍ یو ورته سپین کوي ما ماته دا لږ سپین کوي چې وګوري دا تاسو وګورئ ښه دا سپین وږی دی دا تاسو وګورئ بل که زه تاسو ته وښیم که نه دا سرې دانې والا وږی دی وګورئ دا سرې دانې والا وږی دی لږ راک دا وګورئ او دا سپین دانې والا وږی دی او دواړه په 1500-1400 روپۍ داسې ریټونه دلته کې چلیږي نو ورور تاسو ته ووایي د ثوابۍ نه دا وخت وږی راځي کله چې اوس موسم چې دی د وږو نه دی زموږ په کلیو علاقو کې هم وږي کېږي خو هلته کې بالکل وږي ختم شوي دي اوس سیزن چې دی موسم چې دی بدل شوی نو دا وږی د ثوابۍ راځي دې نه پس بیا د لاهور پنجاب مختلف علاقونه چې دلته غټ غټ ګاډي راغواړي د وږو او دا د وږو مین منډی دلته د وږو تجارت د وږو روزګار په غټه سطح باندې کیږي لکه څنګه چې دا تاسو ګیر چاپیره وګورئ بس دا قسمه معلوماتو د وږو هکله سره کوم چې ما تاسو ته په دې ویډیو کې وړاندې کړل او دوستانو په دې منډۍ کې بیا د جوارو ټانټې هم موجود وي د وږو والا هم او بې وږو هم نو دلته کې بیا د جوارو کوتره هم کیږي او بیا چې دی تازه کوتره د څاروو دپاره میلاویږي ولې په پېښور ښار کې چې دی د ګیا سهولت ډېر زیات نه وي کلو علاقو کې خو سهولت وي خو په پېښور کې چې دی ډېره ګرانه وي لاورۍ د وږو منډۍ کې هم د کوترې ډېر ښه سهولت موجود دی که بې وږو وي او که د وږو والا کوتره وي نو بالکل تاسو ته چې دی تازه وږ کوتره به دلته کې میلاویږي او تاسو یې کتی شئ خو د ریټ تپوس ترې هم کوو او کاکاجي وایي چې پوخ من کوتره په 900 روپۍ ده د وږي به پکې کوتره شوي د وږو د ټانټو کوتره لکه دا وګورئ په دې ټانټه کې چې دی دا کچه وږی موجود دی دا وګورئ دا کچه وږي په دې ټانټه کې موجود دي دې سره څاروي پی هم ښه کوي کچه دانې وي که نه یې سره وږي دا پی چې دی ښه کوي د دې کوتره پوخ من په 900 روپۍ دا په پېښور لاورۍ د وږو په منډۍ کې میلاویږي نو دا ټول صورتحالو د دې منډۍ چې کوم ما تاسو سره شیر کړلو موبایل نمبر هم شته دی ووایه ورته که څوک څه معلومات کول غواړي 0310 او ستاسو نوم جي حلیم ګل رور چې دی تاسو سره نمبر هم شیر کو د دې ځای اډرس یې در سره هم شیر کو نو دوستانو اوس به زه تاسو نه په دې ویډیو کې دلته اجازت غواړم او امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کوئ شیر کوئ پیج د سره مست فالو کوئ چې داسې ښکلې او زبردستې ویډیوګانې تاسو ته نورې هم د کتو دپاره میلاویږي او اوس ماله په دې ویډیو کې دلته اجازت راکئ انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي او ښکلي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کیږم د لوی الله په امان